ځکه ما پرون هم د پاکستان د پخواني د پارلمان وکیل خبرې واورېدې چې زه 6 میاشتې مخکې د فوز او د حکومت لخوا د هغوی په نمایندګۍ لاړلم له بلوڅانو سره مې خبرې وکړې تقریبا 90% موږ سره جوړ راغللو چې جوړ راغلو نو دوی ویل چې ما د فوز نه او له حکومت له دواړو نه د جرګې دپاره اختیارات واخیستل نو چې کله موږ راغلو چې موږ دغه فیصله وکړله فوز او حکومت ویل چې نه دا نه منل کېږي نو چې کله مبین خان یو پوښتنه زم لرم دغه ټي ټي پي او دغه بلوچان چې دي دوی دواړه چې جنګ کوي سر جنرال وایي سر جنرال صاحب خیر خو موږ خو چې دغه نه کوو که نه مخامخ ورته یم په شیشه بیا موږ ورسره دغه مخامخ ورته غوړمالي نه شو کولی نوم یې دی غوړمالي خبره دلته لیکل شوی دی جنرال سر جنرال صاحب حافظه الله دامت برکاته العالیه حافظه من فرق چی شی دی د دې دواړو میشن یو دی که نه د فرق لري د دې دواړو هدف یو بدل دی هدف بدل د ټي ټي پي د بلوچستان د خپل خاورې د ازادۍ او د معدنیاتو په خاطر باندې جګړه کوي او ټي ټي پي د شرعي نظام په خاطر جګړه کوي نو د دواړو کې فرق د ټي ټي پي خپله جګړه مقدسه جهاد بولي الهي مسؤلیت یې بولي او بلوچستان چې دي هغوی جهاد نوم هم تر اوسه نه دی ورکړی خپل د خاورې د ازادۍ په خاطر باندې او د معدنیاتو باندې کنټرول په خاطر نو دا ډېر لوی توپیر ده فرض مثال مجاهدینو په افغانستان کې د روسانو سره جګړه کوله دا جهاد اما اوکراین چې کوي دا جګړه ده اوس که دا بلوچستان ازادي واخلي دا به د افغانستان حصه که نه مستقل هیواد به دا به څنګه حسابي مثلا افغانستان به مستقل هیواد جوړي ځکه بلوچستان هغه چې پورې تنها بلوچستان هم دا کار نشي کولی دوی د دومره زر خپل هغه ته ورسېږي خو دا وروستیو بریدونو ته سړی ګوري کیدای شي پاکستان یو څه جوړ جاړی ورسره وکړي نو هغوی که جوړ جاړی له بلوچستان سره اوسي هغوی له جګړې لاس اخلي فرض مثال په خپلو معدنیاتو کنټرول دوی ته نیمه خودمختاري په حکومت کې ونډه ورکول د دوی سره سیاسي اړی دا ختمول ټي ټي پي بیا په دې شیانو سره مذاکرات نه کوي چې فرض مثال ته به خاوره پرېږدي او نه یوازې د پښتنو تر سیمه د هغه په ټول پاکستان کې الهي نظام غواړي او هغه غواړي د امریکا سره هر رقم تړون دا ختمول غواړي د سود او IMF او دغه شیونه نو د ټي ټي پي غوښتنې چې دي هغه د شرعي نګاه نه ځان ته هغه ورکوي او هغه یې چې دا بلوچستان دی خاورې د ازادۍ په خاطر یعنې بلوچستان او د هغه ترمنځ ډېر لوی ټکر نشته په ډېرو شیونو سره جوړ راتللی سي یو بل اعتبار کولی مخکې چې کوم تړونونه سوي دي د پاکستان له تاریخه تر اوسه نو اعتبار نشته پکې ځکه د اکبر بګټي وژل له هغه نه وروسته د اکبر بګټي ځایناستی او د دوی مشران وژل په ډېرو سختو حالاتو کې بندیخانو کې ساتل ورکول دا ټول هغه څه دي چې دوی ته ترمنځ باور ختم شوی ده ځکه ما پرون هم د پاکستان د پخواني د پارلمان وکیل خبرې واورېدې چې زه 6 میاشتې مخکې د فوز او د حکومت لخوا د هغوی په نمایندګۍ لاړلم له بلوڅانو سره مې خبرې وکړې تقریبا 90% موږ سره جوړ راغللو چې جوړ راغلو نو دوی ویل چې ما د فوز نه او له حکومت له دواړو نه د جرګې دپاره اختیارات واخیستل نو چې کله موږ راغلو چې موږ دغه فیصله وکړله وای فوز او حکومت ویل چې نه دا نه منل کېږي نو چې کله ونه منل سوله بېرته جګړې زور واخیسته او عین شای د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ هم سوي دي څو تړونونه شوي دي چې د پاکستان حکومت له هغه سرغړونه کړې ده او خپل هدف ته ځان رسولی د ټي ټي پي مشران یې په نښه کړي دي یا یې نیولي دي یا یې وژلي یا یې په استخباراتي لوبو کې بلیکمیل کړي دي ښه بیلګه د وروسته کې د حکیم الله مسعود شهادت رسولو چې کله دوی د مذاکراتو له طریقه لوکیشن پیدا کړ د امریکا د ډرون هدف وګرځېده نو دغه شیونه دي چې نه ټي ټي پي ته دوی خپل باور پرېښی او نه د افغانستان حکومت یا له نورو ګاونډیانو سره فرض مثال له چین سره دوی سپیک رسمي قرارداد لري خو د امریکا د فشارونو له وجې هغه قرارداد دوی همیش تر سوال لاندې راولي کله چینایي انجینران وژني کله د امریکا د یو څو روپو په خاطر دغه معاهده حتی نظام ورته بدلي وزیر اعظم ورته بدلي عمران خان یو له کسانو نو چې سپیک هغه د پاکستان په خیر نه باله ځکه د نړیوالو ابرقدرتونو د چین د هند او د امریکا او د نورو هیوادونو حتی د عرب هیوادونو خوښه دا نه وه چې سپیک باید جوړ سي
نو هغه تقریبا د سپیک هغه ختم که کله چې بیرته د نواز شریف حکومت راغی سپیک باندې بیا له ګنګوسې شروع سولې بیا چې ګنګوسې شروع سو بیا د امریکا فشارونه شروع سو په بلوچستان کې بریدونه شروع سول دا ټول هغه څه دي چې د پاکستان د تزلزل سیاست له وجې هیڅوک په دې اعتبار نشي کولی یا فرض مثال دوی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان له جمهوري حکومت سره ډېر قراردادونه درلودل هغه یو باندې موافقه نه ده شوې بیا د طالبانو په راتلو سره چې دوی کوم قراردادونه کړي وزارت تجارت تللی اتاق تجارت تللی ده یا نور سازمانونه چې هغوی سره کوم قراردادونه د تجارت په اړه درلودل دوی یوازینی ویره د چاربهار نه لري هلته ورسره وکړي افغان تجاران چې په دې لار مالونه راوړي بیا ستونزې مشکلات ورته جوړ کړي ځکه دوی خپل اهداف لري یوازینی هدف یې په افغانستان کې ناامني دلته تجارت له منځه وړل او بل په دغه پاکستاني مالونو د پاکستان لار چې کوم مالونه راځي دوی خپل هدف ته ډېر په اسانۍ ځان رسولی سي که چېرته د چاربهار له لارې افغان تجاران کار کوي تجارت کوي نو ایران بیا دغه سیاست نه لري چې په تجارت کې هم دوی خپل تخریبي هغه ترلاسه کړي ځکه دوی غواړي چاربهار کامیابه شي او د چین لیوالتیا چاربهار ته په آخره کې وروستی شی سردرد چې د پاکستان سپیک ته پیدا سوی هغه د واخان لاره ده چې په ډېرې تیزۍ سره پرې باندې کار روان ده چینایانو له هغه خوا نه او د افغان حکومت له دې خوا نه دوی ټول دې نتیجې ته رسېدلي چې سپیک د نړیوالو سیاستونو او برقدرتونو د سیاست او د فشارۍ ښکار ګرځېدلی نو ولې موږ چاربهار نه اختیارو په چاربهار کې دوه رقیب هیوادونه چې هندوستان او چین دي هغوی هم دې موافقې ته رسېدلي دي چې موږ به په چاربهار سیاست نه کوو دلته به تجارتي راکړه ورکړه کړو او تقریبا اروپایي اتحادیه عرب ملکونه هم د ګوره ایران سره قوي مخالفت لري نسبت پاکستان ته پاکستان دوست ده اما د چاربهار په رابطه عرب هیوادونه هم د چاربهار مخالفت نه کوي چینایان خو په خپل ځای باندې پرېږدي دغه ټول هغه درز غب ده چې پاکستان کې روان ده چې دوی د امریکا لمن هم نیولې د چین هم نیولې ده هند هم چینګ کېږي او له افغانستان سره بیا دښمني کوي افغانستان باندې لارې بندوي ډېر جنګونه د هند او پاکستان ترمنځ سوي دي اما واګه بارډر نه ده بند سوی ډېر مشکلات د چین او د هند ترمنځ پیښ سوي دي اما دوی خپل سیاسي راکړه ورکړه ته پای ټکی نه دی ښی پاکستان یو له هغه هېوادونه ده چې افغانستان سره په معمولي خبره د فشار د آلې په توګه کله مهاجرین بانه کړي کله لارې بندې کړي ځکه دوی فکر کوي چې افغانستان بل بدیل نه لري کله چې ټرمپ د چاربهار پر رابطه باندې توندې نیوکې وکړي پاکستاني ژورنالستان که تاسو تعقیب کړي وي دوی ډېر سخت خوشحاله و چې بیرته د ګوادر او د کراچۍ هغه رشد کوي اصلا دا کراچۍ دوی په خپله له پښو غورځولی چاربهار ګوادر دوی په خپله له دغسې حالت ته مخ کړی چې د افغان تجارانو زرګونه کانټینر په کراچۍ کې او په لاره کې بند پاتې دي یا د مالونو تاریخ تېر سوی یا هغه خپل سیزان ته نه اوس دا اوس چې کوم د اختر دپاره سامانونه اخیستل سوي دي نړۍ په هر ګوټ کې تجار پوهېږي په دغومره وخت کې ماته مارکیټ ته رسېږي دوی پرې لاره بنده کړله اوس دغه دا اوس هم چې خوسې کې د افغانستان مارکیټونو تر تقسیمه پورې 15 ورځې رسېږي نو دا به څنګه تر خلکو رسېږي څنګه به افغان تجار خپلې پیسې بیرته لاسته راوړي بیا به څنګه په دې پیسو نور مالونه اخلي نو دا دوی د یو پلان مطابق کوي کله د میوو واخسي کله داسې یو څه چې د افغانستان په ګټه دوی دغسې یو سیاست رامخکې کړي کله په پوستا جنګو کې کله په کنډتارو کې کله وایي هلته چاودنه وسوه دا تا کړې ده نو هغه ټول دا شیونه سره یو ځای کې د پاکستان او د امریکا ارادې د افغانستان په وړاندې ښې نه دي مدني صاحب روغله دی دغه لږ وخت ویر کوی سپینګیره دی دا هم خراغلاس وي والله تعالی دې راولي هر کله دې راشي مدني صاحب څخه مخکې چې ډاکټر صاحب ته ورشو د هغې د احترام په خاطر هم چې هغې هم وخت راغلی دی ناست دی دلته تر څو تعادل چې دی هم مراعات شي هغه خو به نه وي چې وایي عبدالله مبین ته پیسې ورکوي هغه خو به نه وي نه 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 دا مدني صاحب دا بل ځوان دی ډېر ښه ځوان دی او ډېر دروند شخصیت دی عبدالله مدني صاحب په ټیک مدني دی رښتینی مدني صاحب ډاکټر صاحب عاطف مختار مهرباني مه احساس و تواب صاحب سلام تاسو ته ستر اعلی حضرت جنرال مبین خان که زموږ سلام مني ته هم سلام او نورو ته وخت ورکړه زه خو فقیر څه ووایم دلته یو جنګ الله وبرکاتو د نړیوالو ستراتیژیکو اړیکو ستر رئیس ته د ما سلام ډاکټر صاحب مو سره پاس
نه نه صحیح ده ځان یو فهیمه ورور مې زما په لایف کې چې موډریټور نه کو هوست نه نو ما ته به نه وایي چې څه وکړه زما په لایف کې ما ډېر بد زما په لایف کې تا چې ما ته مشورې راکړې بد خبره ما تا کله مشوره درکړې ده راکړې ده مشوره ما ومنله ما خو مې ما کله مشوره درکړې ده ته ټولو په خلاف به د جهاد شروع کوم ته حساسیتونه نه درکې زه حساسیتونه در کوم ورو بس څنګه په یو سکرین کې کښېنم زه بس مهرباني وکړې د چا نوبت دی صاحب نورو ته وخت ورکړه الله تعالی عزتمن لره دوستان دا ډاکټر صاحب نوی راغلی دی د ټیک ټاک ته دا در سره فالو کړئ که ما نه فالو کوم خوښه مو خپله خو دا سړی فالو کړئ تواب صاحب د ډاکټر صاحب یو هیله وکړه ځکه ما ورته لینک ولاږه ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه خوشحاله آباده سوکاله و چې ورور چې راغلي او برخه ده واخیسته ډېره مننه ته به داسې وایي چې دا ستا په غوښتنه راغلی دی لینک ولاږه ما ورته مطلب جنرال صاحب ته غواړي جنرال صاحب او تواب صاحب د غواړي راشه راغی دا بد کار وشو بیا هم کور یې آباد بچی لوی ښه عبدالله مدني صاحب ښه راغلاست درته ویو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سړی مې شي بخیر راغلی تاسې مدني صاحب مهرباني وکړئ ښه راغلاست درته یو موضوع د پاکستان ده ډېره مننه جناب تواب عبدالله صاحب محترم جنرال صاحب ډاکټر صاحب ټولو د قدرواړه مشرانو ته جنرال صاحب او تواب صاحب فهیم افغان صاحب ډاکټر صاحب او مجبور صاحب څومره ملګري چې لایو کې ناست ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خوشحاله اوسئ ډېره مننه الله مو عزتمن لره نه پوهېږم زما په انټرنیټ کې څه ستونزه ده ستاسو اواز ما ته بندېده او زما خبرې کېدای شي تاسو ته بند درځي که ما ته اجازه راکوئ زه به لاندې کوشم او بل آی ډي نه به راشم که زما اواز بندېږي دا اواز ډېر صحیح راځي ورور زموږ غږ صحیح لري ستاسې انټرنیټ کې مشکل دی که بلې آی ډي نه هم راشي هلته انټرنیټ ښایي ستاسې سیګنل ښایي چې کمزوری دی کېدای شي نه پوهېږم الله اعلم بس ستاسو خبره ما ته بندې راځي په دې وجه مې وویل چې تاسو ته مزاحمت نه شم خدای مو خوشحاله لره ډېره مننه جنرال صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې حقیقت هم دغه دی چې امریکا او پاکستان ځینې نور دغسې هیوادونه دي چې د افغانستان ملت په شمول باندې نظام ته هم ښې ارادې نه لري موږ باید سره راټول شو سره یو ځای شو د یو بل احترام وکړو د یو بل سره تعامل وکړو همدغه مو د خلاصون لاره ده ډېرې بدې ردې ډېرې راځه خدای مهربانه د زاهد صاحب الله پاک دې وکړي خیر راغلی زه د الله علمه تواب وروره یا ته دلته کښېنه ته خدای که به لاړې د ما ځه خیر لږ پاتې شو جنرال صاحب چې لاړې ټول د بلاک کوو ټول د بلاک کندې ته غورځوو یا جنرال صاحب ته لاړلې چې ته لاړلې زم لایف بندوم خوښه دې نوره خپله والله زه کار لرم قسم دغه ده ته د نظم بس مایک بندوم پوښتنې کوئ لږ لږ جواب به درکوم جنرال صاحب د ما یوه دا پوښتنه ده چې تا ویلي دی چې زه اټک او مرګله نیسم دغه کې که معلومات راکړې سخت په تمه یې وروره سخته نه دي بس ارادې مو ډېرې کلکې کړي دي نن هم یو غرب یې تجي کړی ده نو دا روژه کې د شپږم اووم برید داسې کېږي هو خود نه د روژه ماتې نه مخکې دغه کړي که وروسته تواب صاحب څه معلومات خو نه لري څوک ملګري نن راز خو یې روژه ماتې نه مخکې جګ کړی ده دا ډېر بختوري دا ډېر ثواب لري